علیکم ګرانو دوستانو د ای بی انګلیش چینل ته ښه راغلاست. نن به زه تاسو ته داسې لارې چارې دروښیم چې تاسو به انګلیسي په انګلیش باندې خبرې کول فلوینسي بدله کړئ، یعنې تاسو به ډېر چینجز راولئ خپل ځان کې. دا یوازې د لغاتو زده کړه نه ده، یوازې د ګرامر قواعد یادول، بلکې ستاسو د ذهن او ژبې دواړو روزل کیږي. یعنې په دغه ویډیو کې به ستاسو ژبه او ذهن دواړه ټرین کیږي، روزل کیږي به. زه به تاسو ته د مغزو ټرین کولو او د ژبې د روزنې لپاره یو څو مهمې طریقې تاسو ته وښیم چې تاسو یې په روزمره ژوند کې عملي کړئ، نو په دې سره ستاسو انګلیش به مکمل ټایټ شي او روان به شي. اول څه ده، ډېر خلک فکر کوي چې زه زر زر په انګلیش باندې خبرې وکړم، په انګلیش کې زه زر زر جملې وایم، زر زر ورډزونه وایم، نو په دې سره به زما فلوینسي ښکاري، خلکو ته به دا ښکاري چې دی په انګلیش پوهېږي، یعنې ده ته انګلیش کلیر ده. خو نه، دا بالکل غلطه خبره ده چې تاسو په انګلیش کې د یو چا د مخې زر زر سنټنسز وایي. ولې چې تاسو به یو ګرامیټیکلي مسټیک پکې کوئ، تاسو نه به مسټیک کېږي زر زر انګلیش کې، یو به تاسو نه ورډز هېرېږي، یعنې ذهن ته به مو خبرې نه راځي، یا به نور داسې ګرامیټیکلي مسټیک کېږي، هغه که ټینس لحاظ سره وي او که نور ګرامر لحاظ سره وي. خو صحیح طریقه دا ده چې تاسو انګلیش رو رو وایئ او صحیح ورډز ادا کوئ، صحیح تلفظ وایئ او ښه اعتماد سره خبرې وکړئ. ګورئ که چېرته تاسو رو رو انګلیش وایئ، ستاسو د خولې تلفظ ورډ صحیح ادا کوئ، ستاسو پروننسیشن به صحیح وي او تاسو به پر اعتماد سره خبرې کوئ او مخکې به چې ستاسو په خبره باندې پوهېږي، نو تاسو ته به توجه سره کینی او ستاسو په خبرو به یقین کوي. په دې سره ستاسو نه د ګرامر مسټیک نه کېږي، ولې تاسو به ګرامر ته هم سوچ کوئ او ورډزو ته به سوچ کوئ. په سلو ویلو سره تاسو ته نورې خبرې رازیاتېږي، یعنې ذهن ته مو راځي. نو دغه اول ټیپ تاسو ده چې تاسو به په انګلیسي کې رو رو خبرې کوئ او فایدې او نقصانات یې ما تاسو ته بیان کړئ چې کوم چې زر زر یې وایي تاسو نه به کمې غلطیانې کېږي او چې رو وایي تاسو ته کومه فایده ده. دویم دا ده چې ستاسو فلوینسي ډېره قوي کېږي چې تاسو یوه جمله په مختلف قسمو کې وایي، یعنې یو سنټنس راولئ او تاسو هغه په 3 طریقو وایي، په 4 طریقو وایي. یعنې فار ایگزامپل زه نن ستړی یم، زه نن بازار نه پیدل راغلم، زه ستړی یم، زه کور ته ځم پیدل به ځم، زه به ستړی کېږم. دا رقم چې تاسو یو سنټنس مختلف قسم کې وایي، یعنې یو سنټنس 3 ځلې په 3 طریقو وایي، په 4 طریقو وایي، په دې سره ستاسو فلوینسي ډېره قوي کېږي، یعنې په خوله چې کوم تلفظ ستاسو وي دا ډېر ورسره مضبوطېږي او ډېر ټایټ به شي ستاسو، او لکه د انګریزانو په شان به ستاسو تلفظ جوړ شي. دریم دا ده چې ډېر زده کوونکي یوازې یو جمله استعمالوي، یعنې ډېر زده کوونکي داسې سنټنس استعمالوي چې هغې سره د هغوی دغه پریزز کلسټرس یا نیټیو سپیکرس دغه جملې استعمالوي، نو هغې سره د دوی د خولې تلفظ ډېر قوي کېږي. مثلا چې دا زده کوئ او تاسو بیا په صحیح طریقې استعمال کوئ، ستاسو د خولې تلفظ ډېر ورسره قوي کېږي، لږ نه ډېر. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته څو مثالونه درکومه. څنګه یې، دا چې تاسو انګلیش کې هاو آر یو، څنګه یې هاو آر یو، یا هو بالکل، هو بالکل، اف کورس. دغه شان یو څو پریزز یا کلسټر چې تاسو زده کړئ لکه د نیټیو سپیکرس په شان، نو ستاسو تلفظ دې سره ډېر ښه کېږي او ستاسو د انګلیش ویل ډېر خوند وکړي چې تاسو وایي، مخکې ته به ډېر ښه ښکاري ستاسو د انګلیش چې دغه شان یو څه ورډز په خوندور طریقې سره په یو ښې طریقې سره تاسو ادا کوئ. او بل پوینټ تاسو ته دا ده چې هره ورځ یو وړه کیسه په انګلیش کې بیانوئ، په انګلیسي ژبه کې بیانوئ وړه غوندې کیسه، هغه که هر رقم کیسه یا پیښه تاسو سره په ورځ کې شوې وي یا چېرته بله سټوري تاسو ته یاده وي، هغه سټوري په انګلیش کې وایي. ګورئ څنګه فار ایگزامپل زه نن لیټ شوم بس نه، زه دا تاسو ته کیسه بیانوم چې داسې یو کیسه ځان ته جوړوئ او په انګلیش کې ټرانسلیټ کوئ. زه نن پاتې شوم بس ته لیټ شوم، ونه رسېدم، کار ته لاړم، نه مشر راته غوسه و، بیا ناوخته شوم، دا کار رانه پاتې شو. نو دا رقم چې تاسو یو سټوري ځان ته تیاره کوئ او دا په انګلیش کې وایي، دې سره به ستاسو د دماغو او ورسره ستاسو فلوینسي مکمل چینج کېږي او ډېر فرق به پکې راشي، یعنې تاسو به ډېر څه زده کوئ دې سره.
یعنی په دغه سټیپو سره تاسو ذهن ډیر تیزیږي، مکمل انګلیش ته کنورټ کیږي. بیا به تاسو اکثره خبرې په انګلیش کې کوئ او دې سره تاسو ژبه ډیره ټرین کیږي. لکه تاسو لکه فار ایگزامپل ما تاسو ته سټوري یاد کړه چې صرف دغه سټوري تاسو نشئ کولی چې مثال خپل ځان نه سټوري جوړه کړئ. نو تاسو موبایل هر چا سره وي امید لرم، نو تاسو په موبایل کې سرچ کړئ سمال سټوري یا چیټ جی پی ټي مشهوره اے آی ټولز، په دغه کې تاسو سرچ کوئ ځان ته سټوري راخلئ، نو هغه تاسو ته شارټ سټوري درکوي. یا انګلیش بوکس کل چې کوم بوکس دي یا داسې مزید نور انګلیش بوکس دي هغه کې سټوریانې وي، هغه سټوریانې تاسو پښتو کې وایي او بیا هغه په خپلو الفاظو کې بیانوي. هو به هو هغه مه وایي، په خپلو الفاظو کې بیانوي، نو تاسو به ډېر ذهن ډېر ورسره کوي شي او فلوینسي به مو ورسره جوړه شي. بل دا ده چې په انګلیش کې داسې خبرې کوئ لکه تاسو شیشې ته ودرېږئ، شیشه نه وي آینه، نو آینې ته چې کله ودرېږئ هغه آینې کې به تاته خپل شکل ښکاري، هغې کې تاسو باډي لینګویج ته ګورئ، خپل لاس اکثره کوم سپیچ چې خلک کوي تقریر چې څوک کوي هغه دا لاس خوځوي، د لاس باندې خبرې کوي، دغه طریقه تاسو زده کړئ. باډي لینګویج ته خیال کوئ، خپل خولې ایکسپریشن ته ګورئ چې تاسو خوله څنګه خوځوئ، نو شیشې ته ودرېږئ، په دې سره ستاسو کانفیډنس زیاتېږي، یعنی دې سره ستاسو اعتماد او شخصیت هم قوي کېږي چې بله ورځ تاسو د چا مخکې خبرې کوئ، مشر وي یا سکول لحاظ سره وي، سکول پروګرامو کې وي، داسې تاسو بیا د خلکو په مخ کې په انګلیش سره خبرې کولی شئ. چې دغه ټریک تاسو کوئ چې په کور کې آینې ته شیشې ته ودرېږئ، هغې کې به تاسو ته خپل پکچر ښکاري، تاسو ته به خپل باډي لینګویج ښکاري چې کوم مسټیک وي تاسو کې، خوله خرابه خوځوئ، یعنی دا د خولې شیپ چې دی دا ګډوډ درنه کېږي یا لاسونه ګډوډ درنه کېږي یا نور ودرېدا کې مو څه مسټیک وي، نو چې تاسو انګلیش هم وایئ، سټوري هم بیانوئ، ذهن به مو ذهن ټرین کېږي انګلیش کې، خولې باندې مو فلوینسي ټرین کېږي، یعنی فلوینسي به صحیح کوئ او باډي لینګویج مو باډي لینګویج صحیح کېږي ورسره. نو دا ډېر مهم ټریکس دي ستاسو دپاره. او بل هر څه چې کوئ په انګلیسي کې وایي، په ذهن یا ویسپر کې هم کولی شئ چې فار ایگزامپل تاسو روزمره کار کوئ. اوس زه سټوډنټ یم، فار ایگزامپل زه ځم سکول ته او زه وایم چې ما ته بیگ هم پکار دی چې سکول ته ځم، بیگ کې به زه کتابونه وړم ځان سره، یو پین به اخلمه، پنسل به هلمه، یو کاپي زما نشته نن انکمپلیټ دا به کمپلیټ ومه. دا خبرې چې تاسو کوئ دا ذهن ته په انګلیش کې راولي. اوس که کسان وایي چې آیا دا خبره موږ څنګه ذهن ته راولو او انګلیش کې څنګه دا خبرې کوو، موږ ته خو د سره انګلیش راځي نه، نو خیر دی تاسو داسې کوئ چې ډایرکټ سنټنس یې مه وایئ. تاسو په پیله ورځ داسې وکئ چې مثال اوس موږ وایو سوچ کوو چې سکای اسمان، موږ وایو اسمان پښتو کې، نو چې صرف دا یو ټکی ته نن چینج کړي د اسمان په ځای سکای وایه، لکه سوچ کوئ ځان سره یا روانې یا څه ته دې پلین جوړ کړی وي. اوس زه وایم اسمان، زه به اسمان انګلیش کې وایم سکای، سبا به وایم لکه ځمکه شوه، دا کوم ورځونه چې تاسو تاسو ځمکې ته ځمکه مه وایي، ارت ورته وایي، لینډ ورته وایي، داسې سپوږمۍ ته مون وایي، داسې نور ته سن وایي، داسې یو ټکی زیاتوئ، ډیلي 4-5 ټکي انګلیش کې وایي، په ذهن کې ستاسو ذهن به خود به خوده کنورټ شي سنټنسو ته. او اخري دا پیغام تاسو ته دوستانو، تاسو کمزوري نه یئ، یوازې صحیح میتډ ته اړتیا لرئ، یعنی تاسو کمزوري نه یاستئ، تاسو یو صحیح طریقې ته اړتیا لرئ. کومه طریقه چې ما تاسو ته وښوده په دغه طریقې سره تاسو د ورځې 20 منټه پریکټس کوئ. که تاسو په یو میاشت نه مخکې روان انګلیش زده نه کړو او فلوینسي مو زده نه شوه، یعنی خولې باندې تلفظ صحیح نه شو، نو بیا زما چینل انسبسکرایب کړئ. خو دغه هغه چې ده دغه طریقه چې کومه ما درته وښوده په دې طریقې به مکمل کار کوئ او هر ټایم به په دې باندې پریکټس کوئ. 20 منټه د ورځې ورکوئ، ټایم خو ډېر وي در سره، 20 منټه د ورځې ورکوئ او انشاءالله په دغه طریقې سره به ستاسو فلوینسي زیاتېږي، صحیح کېږي، یعنی پروننسیشن د خولې چې کوم تلفظ ده او ذهن به مو سره ټرین کېږي او هره خبره به بیا په انګلیش کې کوئ. که دغه ویډیو تاسو ته فایده رسولی وي نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د انګلیش معلوماتي ویډیو دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، یو ښه کمنټ وکړئ او ورسره لایک کمنټ لازمي وکړئ. د نوې ویډیو دپاره خدای په امان، په الله مو سپاره.